کونړ کې د میرمنو په نوم یو مشهور بازار دا د مرکز اسداباد په یوه څنډه کې د میرمنو په نوم هغه بازار دی چې په جمهوري نظام کې به ښځو پکې د کورنیو د اړتیاوو توکي ترې اخیستل. په دې ځای کې که څه هم هټیوال نارینه دي خو ښځو له دې ځایه د ځان او کورنۍ د اړتیاوو توکي برابرول. په دغه بازار کې سلګونه هټۍ دي. هټیوال وایي له پخوا اوس کار کم شوی او دومره ګټه نشي ترلاسه کولی. جاوید په دغه بازار کې له تیرو 3 کلونو راهیسې هټۍ لري او وایي د طالبانو له لوري په دې بازار کې د نامحرمه ښځو په ګرځېدو بندیز لګول شوی او دې چارې د دوی په کاروبار ناوړه اغیزه کړې ده. هغه زیاتوي دا بازار د میرمنو لپاره ځانګړی شوی خو طالبان د ښځو مخه نیسي. دغه کوم بندیزونه چې لګېدل دي مثال لکه دوی وایي چې دلته د یو دغه دی ورسره راشي نفر نو هغې په دغه ډېر کم شوي دي. دلته خو څنګه چې کور کې څوک ناست یو زنانه سره ورسره شي او دلته ورسره راشي نو ډېر دغه دی. او زموږ طالبانو څخه غوښتنه ده چې دغه ستونزې چې کومې دي هغه له منځه وي. په دغه بازار کې طارق یو بل هټیوال دی چې له ګڼو ستونزو شکایت لري. نوموړی د برېښنا نشتوالی، د لوړې مالیې او ګڼو نورو ستونزو یادونه کوي. مخکې به دولتي برق اوس هغه برق هم بند شوی دی لکه برق مصرف هم شوی، دکاندارۍ، کرایهګانې، نور مالیات، جواز دا څه شي دي لکه مقصد دا اوس موږ د جبه ورکوو. په کونړ کې د ښځو په دې بازار کې به د مخکني نظام پر مهال ډیره ګڼه ګوڼه وه او د ورځې به سلګونه ښځې او انجونې د خپلو اړینو توکو د پیرلو لپاره ورتلې. خو د طالبانو په واکمنېدو سره په دې بازار کې د ښځو پر ګرځېدو بندیز لګول شوی چې له همدې امله د هټیوالو کاروبار کم شوی دی.